دا چې څوک د خپل بیبي سره بیا جما کوي د کالیو د ایستلو نه مخکې دا کلمات ووایي بسم الله اللهم جنبنا شیطان و جنب شیطان ما رزقتنا. خدای پاک موږ د شیطان نه وساتي، شیطان د هغه اولاد چې موږ ته یې راکوي د هغه نه لرې کړي. نو که خدای پاک د دغه جما نه اولاد ورکړو دا به د شیطان د هغه نه محفوظ وي. وایي په عمومي توګه اثر د بسم الله دغه ده، اگر که کله خارجي عوارض راشي هغه اثر بیا نشي مرتب. ګورې د اوبو اصلي طبیعت سړوالی ده، خو چې اور پکې شي سړوالی ختم شي. نو دا د زیاتي دا د دغه دپاره دا د اعتراض څوک نه کوي. سړي به بسم الله ویلي وروسته به بیا زوی کافر شي. بسم الله ویلي جما نه اولاد هم پیدا شو خو وروسته بیا کافر شو. وایي دا خو د بسم الله خپل تاثیر په لحاظ نه ده، خو د خارجي په ابواه یهودانه او ینصرانه ملګرو سره اثر راغی، د نور خلکو سره غلط تعلقاتو د هغې د وجې نه کنه په خپله ذاتا د دغه برکت دا ده، ذاتا د دغه بسم الله ویلو برکت دا ده چې خدای پاک دغه انسان ته د دغه جما نه اولاد ورکو دغه به د سوء خاتمې نه محفوظ وي، خدای پاک به کافر ته دنیا نه تېروي. خو د ځان د لوڅولو نه مخکې بسم الله ویایي، اعوذ بالله ویایي، دا نور کلمات ویایي. هر چې یو خو چې یو څه اسم د الله تعالی یاد شي ذریعه د برکت اولاد ګرځي.